اللهم صل على محمد وآله وصحبه صلاة تكون لك رغدان ولحق یادان. یو ورور پوښتنه کوي اودس کول په یوه لاس، یعنې خوله، پزه، لاس، مخ، پښه، ټول اودس څوک په یوه لاس وکړي، یا راسته لاس یا چپه لاس، دا خو به څه مشکل نه لري، صحیح دي که نه دي؟ محترمه، د عذر په حالت، یعنې که د چا یو لاس خوږي په بل لاس باندې اودس کوي مکمل، په یوه لاس سره اودس کوي، د عذر په وجه بیا صحت لري، صحیح ده، هیڅ مشکل نشته. او بغیر عذره، یعنې که دواړه لاسونه جوړي سمي، په دواړو لاسو دی اودس کولی شي، مثلا چې مخ په دواړو لاسو مینځي او لاسونه پښې، په دې صورت کې بیا دی په یوه لاس باندې اودس کوي، دا بیا مکروه دی. اودس صحت لري، اودس صحیح دی، اودس صحیح سو خو مکروه دی. په دې وجه مکروه دی چې شریعت چې کومه طریقه د اوداسه بیان کړې ده هغه په دواړو لاسو ده. صرف له داسو مثلا بعضې اندامونه اوس لکه خوله پرېولل یا پزه پرېولل هغه په یوه لاس کېږي، خوله و پزه مثلا په یوه لاس پرېمینځل کېږي، نور مخ او لاسونه و پښې دا په دواړو لاسو دي. نو د عذر په حالت کې نه دی مکروه، اودس هم صحیح دی او مکروه هم نه دی. بغیر عذر اودس صحت لري خو مکروه دی. وما علینا الا البلاغ المبین.